سلامونه، وخت مو په خیر. مرهون یم او د وعدې سره سم تاسو ته نن د پښتو ژبې د درسونو دوهم درس راغلی. یوه خبره چې د تېرې ورځې په درس کې هم ستونزه موجوده وه، هغه دا ده چې متاسفانه زه لایټ نه لرم چې دا خوا روښانه معلومه کړي، ولې مهم ستاسې درس دی چې تاسې درس روښانه ووایاست. زما قواره نه ده مهمه دا ده چې تاسې خپل درسونه سم ووایاست. موږ په تېره ورځ په درس کې ویلي وه چې د پښتو الفبا ټول توري 48 دي. د تورو څخه مراد دغه سمبولونه وه چې د اوازونو دپاره کار کوي. ځینې سمبولونه د څو اوازونو نمایندګي کوي، لکه مثلا واو دی. موږ څو ډوله واو په پښتو کې لرو. نن زموږ بحث د دغه اوازونو پر تقسیم باندې دی. د نورو ژبو اوازونه یوازې تر دې پورې مهم وي چې هغه اوازونه په کلماتو کې موجود وي. ولې د پښتو ژبې اوازونه نه یوازې دا چې اوازونه دي، بلکې ګرامري او د ژبې په ساختمان کې او د ژبې په جوړښت کې او د ژبې په نورو تحولاتو او تغیراتو کې هم ډېر مهم رول لري او ډېره مهمه او بارزه برخه د ژبې د ګرامر او د کلماتو د مؤنث او مذکر والي او د نورو مسایلو ده. نن موږ دغه بحث له همدې نقطې څخه پیلوو چې د پښتو اوازونه په لومړي سر کې په درې برخو باندې ویشل کېږي. د نړۍ ټول اوازونه، د نړۍ د ټولو ژبو اوازونه په اول سر کې په درې برخو ویشل کېږي. واولز چې خپلواک اوازونه په پښتو کې ورته وایي، کانسوننټس چې په پښتو کې ناخپلواک اوازونه ورته وایي، سیمې واول چې په پښتو کې ورته نیمه خپلواک اوازونه وایي. اول راځو بحث د خپلواکو اوازونو شروع کوو. تاسې دې ته متوجه اوسئ چې د نړۍ په ټولو ژبو کې خپلواک اوازونه شته او خپلواک اوازونه د یوې ژبې د زیاتې روانوالي سبب ګرځي. په هره ژبه کې واولونو شمیر زیات وي، نو په هغه ژبه کې دغه اندازه هم ورسره زیاتېږي، دغه د ژبې د حرکتونو اندازه. په عمومي توګه دا په ژبو کې د حرکتونو په نامه باندې مشهوره دي او دغه حرکتونه د ژبو نور اوازونو ته چې هغه کانسوننټونه دي هغو ته حرکت ورکوي. نو په دې اساس دوی ته خپلواک اوازونه وایي، یعنې دوی په خپل زور باندې تولیدېږي، په خپله توګه تولیدېږي. مګر ناخپلواک چې کانسوننټ وایي په دې خاطر چې خپله نسي تولیدېدای، بلکې د دوی په مرسته باندې تولیدېږي. اوس مثلا که ته ب تر سهاره ب ودرېږئ، ب حرکت نه لري. مثلا تاسې ت تر سهاره ودرېږئ، حرکت نه لري. نو دغه خپلواک توري یا حرکتونه دي. په پښتو ژبه کې په لهجوي توګه زیات واولونه شته. مثلا د قندهار یا د جنوب لهجه چې ډېره خوږه ده، علت یې دا دی چې واولونه پکې زیات دي. د کندهاري لهجې تقریبا له 13 تر 15 واولونه پورې لري، یوازې یوه 15 ډوله لري. مګر په لهجو کې متفاوت دي، مګر په معیاري توګه یا په ګرامرونو او په اصولو کې منل سوي واولونه یا خپلواک توري هغه 7 دانې دي چې په 3 کورنیو تقسیم سوي دي: د الف کورنۍ، د واو کورنۍ او د یا کورنۍ، چې هر یو یې ځان ته خپل تشریح او توضیح لري. د الف په کورنۍ کې 3 اوازه دي چې یو الف دی چې آ تلفظ کېږي، آ لکه انا، انا. د پښتو ژبې په هره کلمه کې چې په آخر کې یې الف راغلی هغه کلمه مؤنثه ده. ګورئ، انا. اوس نو تاسو به وایاست چې دا مؤنثوالی څه تاثیر لري؟ د کلمې جنسیت د جملې پر جنسیت باندې تاثیر کوي. یعنې که یوه کلمه مؤنثه وي، هغه جمله ټوله مؤنثه ګردانیږي. اوس دلته تاسو ګورئ، انا مؤنثه کلمه سول، انا بیده. دغه د چی سره ولویږي؟ د انا سره. سوه دغه هم د انا په خاطر چې مؤنثه کلمه ده ولویږي. نو ټولې کلمې چې په آخر کې یې الف ولاړ الف راسي، هغه کلمې چې شته هغه مؤنث کلمې دي او ګردان یې هم ورسره مؤنث کېږي. مګر ځینې کلمې شته چې هغه صفات دي، دغه صفات د دوی هغه اصلي دغه چې دوی ذاتا د هغه چاته چې استفاده کېږي هغه مذکر دي، لکه کاکا، لکه بابا، ماما، لکه اکا، لکه بابا. دا هغه کلمې دي چې دا چې شته دا هغه ته استفاده کېږي. مګر ځینې کلمې داسې هم شته چې هغه صفات دي او د هغه صفاتو موصوف ته کتل کېږي. مثلا د اشنا کلمه ده، اشنا، یا د ملا کلمه ده. موږ کولی سو چې د اشنا کلمه هم مذکر ته استفاده کړو هم مؤنث ته. اشنا می
راغله، اشنا مې راغلی، یو مؤنث یو مذکر. ملا حمیده راغله، کیدای شي یو شي ته موږ ملا ووایو، او ملا حمید راغلی. یعنی دا صفتونه دي چې موصوف ته کتل کېږي چې موصوف یې مؤنث دی که مذکر دی. نو الف چې د هرې کلمې په آخر کې و هغه څه شي دی؟ هغه کلمې مؤنث دي. صفتونه چې به دغه ته کتل کېږي. بل ذاتا موږ دغه لرو مذکرات چې هغه کاکا، ماما، بابا او اکا دي. یو شي ته متوجه اوسئ، په پښتو ژبه کې استثنا نشته. ډېر خلک فکر کوي چې په پښتو ژبه کې دا استثنا ده. دا استثنا نه دی، دا خپل اصول لري چې دغه اصول دي. یعنی دا ذاتا مذکر دی او دا صفت موصوف یې څه دی؟ که مذکر و مذکر اثبات کېږي که مؤنث مؤنث. دا اصل اصول دي، دا پرنسپ دی. دا دغه نه دی چې موږ وایو چې دا یو استثنا ده. د الف څخه وروسته دوهم واول چې موږ په پښتو ژبه کې خپلواک توري چې لرو هغه نیم الف دی چې هغه ته په پښتو کې زور وایي. دغه الف ته زور وایي چې دا د الف نیم دی. دې ته څه وایي؟ زور ورته وایي. دغه زور لکه پښه، لکه تخته، لکه دروازه، دغه او اواز چیرې داسې لوړ ځي په آخر کې په ختمې سوي کلمې ټولې مؤنث دي. په ختمې سوي کلمې ټولې مؤنث دي او تاثیر یې هم لکه هلته چې مو ویله ګورئ دلته دا زور دی. اوس دغه زور دلته تاسې ګورئ د دغه پښه په خاطر مات مذکر صفت دی، مګر ما ته مؤنث سوی دی، سوه مؤنث سوی دی. مګر په دې کې هم ځینې کلمات سته چې په اخر کې د هغه ا دی، مګر یوه ډله یې لکه مخکې چې مو ویله موصوفونه یې هغه ته کتل کېږي. لکه ساده، ساده هلک، ساده نجلۍ، دا صفت دی، موصوف ته کتل کېږي چې مؤنث دی که مذکر. ښایسته هلک، ښایسته نجلۍ، موصوف ته کتل کېږي موصوف یې نه دی. ځینې کلمات سته چې هغه د تاریخي تحول په پایله کې اوښتي دي، اواز یې اصلا بله کم دی. اوس لکه چاړه، چاړه څه شته؟ تاسو چې اوس اواز کښته اواز دی، زورکی ځینې جوړېږي، مګر دا اصلا چړه ده. چړه د مؤنثه، مګر اوس په تاریخي تحول کې په څه شی اوښتې ده؟ په چاړه اوښتې ده. یا لکه خوله، دا په اصل کې خوله ده، مګر اوس یې خلک په اصل کې خوله ده، خلک یې اوس خوله وایي، په زورکي باندې اوښتې ده. نو دا تاریخي تحول دی، دا استثنا نه ده چې موږ وایو چې دا استثنا ده. صحیح ده؟ یوه ډله بله کلمې سته چې هغه په آخر کې زورکی لري، خو موږ څه کړي دي؟ هغه چې زور لري هغه زورونه موږ غورځولي، لکه لمن، ستن، بړستن. دا په اصل کې څه دي؟ اصل کې لمنه ده، ستنه ده، بړستنه ده. په آخر کې دغه زور لري، مګر تاریخي تحول په نتیجه کې هغه ځینې لوېدلې دي. نو دا مؤنث کلمې دي. ولې مؤنث کلمې دي؟ ځکه په آخر کې دغه دی، خو دا په څه شوي دي؟ تاریخي تحول کې ځینې لوېدلې. اوس هم خلک وایي چې لمنه مې وسوځل یا ستنه راوړه. دغه مغیره حالت یې هم بیرته هغه اصلي حالت ته اړول کېږي. یعنی د الف او زور چې د کلمو په آخر کې سو هغه کلمې ټولې مؤنث دي. ولې دغه څو اصول په نظر کې نیول کېږي؟ موصوف ته کتل کېږي، دلته موصوف ته کتل کېږي، دلته ذاتا دغه دي دا مؤنثات دي. صحیح سو؟ دلته د ده څخه وروسته د مذکر کورنۍ یو دغه شروع کېږي. هره کلمه چې په آخر کې زورکی و، دغه علامې ته په پښتو کې زورکی وایي چې دغه اواز یې له زور سره لږ مشکل دی چې دا تطبیق شي. مثلا موږ وایو چې تخته، ګوري اواز لوړ ځي، تخته، پښه، اواز یې څه کېږي؟ لوړ ځي. مګر په زړه ګوري کښته ځي. زړه، نیکه، لیوه، دا ګرده څه دي؟ دا ټوله هغه کلمې چې په آخر کې زورکی وي هغه کلمې مذکرې کلمې دي. پسه، مړ، سو، دلته ویني چې شي د منځه ولاړل، هغه د مؤنثیت علامه ولاړله. صحیح ده؟ پسه دلته زورکی دی. یا دلته ته نیکه واچوئ، نیکه، نیکه، مړ سو. یو وخت د دغه دوو فرق کېدی. په پخوا وختو کې په متنونو کې زما په یاد نیکه به داسې لیکل کېدی، دغه کشف به زورکی و او دغه زور و. مګر دغه اوس د ماډرن خلک راغله په ژبه کې عجیبې عجیبې کیسې راویستې، خو دغه د زورکي نښه پخوا داسې لیکل کېدل. نو نیکه مړ سو. اوس متوجه سواست چې فرق یې وکړئ؟ یعنې مذکروالی یې څه سو؟ واوښتی.
مخکې مو هغه د چاړه او خوله خبره وکړله چې ځینې کلمات داسې شته چې په آخر کې زورکی دي مګر مؤنث دي. هغه مؤنث نه دي بلکې هغه چې د تاریخي تحول په پایله کې اوښتې کلمې دي. استثناء هم نه ده بلکې تاریخي تحول پیښ شوی دی. دا یو مذکر شو. بل دغه چې دی د بل واول چې دی هغه وو دی. موږ په پښتو ژبه کې دوه ووه معیاري لرو چې دواړه واولونه دي او هغه په عمومي توګه موږ 5 یا 6 واوونه لرو چې یو په سیمې واول کې راځي، دوه نور یې دغه الوفونیک حالتونه دي. بیزو او که او اوږد رالی خوله پر دغه سوه ډېره پر کش سوله هغه مؤنثه کلمه ده چې په آخر کې وو رالی. او پیشو، پښتو، صحیح ده، ښارو، دا ټوله څه دي او په آخر کې او اوږد اواز راغلی دی. دغه واول چې د کلمې په آخر کې و هغه کلمه مؤنثه ده. بیزو، مړه، ګورئ دلته بیا متوجه یاست، مړه سوه، صحیح شو. او بل لنډ وو دی، جارو، او لنډ وو، او جارو، ټټو، صحیح دی، بازو. په لنډ وو چې کومې کلمې ختمې سوي دي هغه ټولې کلمې مذکرې دي. جارو مات سو، ټټو مړ سو، صحیح دی، بازو مات سو. نو دا څه دي؟ بازو، جارو، دا ټوله په آخر کې لنډ وو راغلي دي. هغه کلمې ټولې څه دي؟ مذکرې کلمې دي. دلته اوس موږ دوه وروستیو واولونو ته رسیږو چې دا هم اوازونه دي په پښتو ژبه کې او هم مورفیمونه دي. مورفیم دې ته وایي چې تر اواز غټ وي او د ګرامر برخه وي. دا کیدای شي څو اوازونه اوسي، کیدای شي یو اواز اوسي. دا د پښتو ژبې دوه، دلته هم یو دغه شته خو دا د بلې ورځې بحث دی. اوس یوازې موږ پر حروفي اړخ باندې غږیږو. لنډه یا مخکې ما تاسو ته ویلي وه سړي، غوړي، ای. په تیر درس کې ډېرو خلکو پوښتنه کړې وه چې اوږده یا څنګه ولیکو او بله قاعده نه لري. خولې ته مو وګورئ. سړي که مو ای ویله خوله مو داسې خلاصېدل ای، هغه څه شته په قاعدو پسې مه ګرځئ. دا قاعدې کې خو جنجالونه دي، یو وایي دا لهجه ده بل وایي دا. خپلې خولې ته وګورئ. سړي، لرګي، منګي، سترګې، پزې، دا ګورئ ای، هغه څه دي داسې خوله خلاصېږي. نو هغه به تاسې په دغه یاد کوئ. مګر د دغې یا مذکروالی او مؤنثوالی نه دی معلوم. ځکه نه دی معلوم چې دا څه دی، دا یا په د جمع دپاره کارېږي. سړی یو دانه دی، سړي یې جمع ده. سړی یو دانه دی، سړي یې جمع ده. او دلته په مغیره توګه راغلی دی. نو دلته یو بل مثال دا دی چې دلته هیڅ جنسیت نه دی مطرح. موږ کیدلی سي دلته یو دغه واچوو، یو صفت راوړو د سړي پر ځای. مثلا حکیمي واچوو، حکیمي، کریمي واچوو. مثلا کریمي، کریمي. اوس دا څه دی؟ صفت دی د کریم د کورنۍ یو څوک. کریمي چې کریمي سو، اوس نو تاسې ګورئ لیلا کریمي یا محمود کریمي یا احمد کریمي، هیڅ دا تغییر نه کوي. په دې کې جنسیت نشته. ولې نشته جنسیت؟ ځکه چې دا نسبتي یا صفتي یا ده او نسبتي او صفتي یا باندې هیڅ دغه نه معلومېږي. ځکه دلته موږ ویله چې موصوف ته کتل کېږي چې هغه مؤنث دی که مذکر دی. نو دا یا د اواز د کلمې د برخې په توګه جنسیت نه ټاکي. د کلمې د برخې په توګه هیڅ جنسیت نه لري او دا یوازنی یا یوازنی اول دی په پښتو ژبه کې چې په جنسیت کې رول نه لري. بله یا اوږده یا ده. د دې یا له دغې یا سره فرق څه دی؟ یوه هغه یا ای، وړي، سترګې، پزې، هغه داسې خلاصېږي. کی، چی، می، خوله دغسې خلاصېږي. مګر په دې یا کې خوله داسې خلاصېږي. ادې، شیدې، زامه څه کېږي؟ کش کېږي. ما تاسو ته ویلي وه چې دا شکلونه او سمبولونه د خولې حرکت ته کتل سوي دي، هغسې ټاکل سوي دي. ادې ګورئ، شیدې، په دې کې خوله داسې کشېږي او په هغه کې وړي، سړي، لرګي، منګي داسې خلاصېږي. نو د هرې کلمې په آخر کې چې اوږده یا وه هغه کلمې ټوله مؤنث دي. ادې، شیدې، مستې، د دې ګردانونه ټوله چې راځي مؤنث راځي. دا د پښتو ژبې اووه دانې خپلواک توري سول چې هم د کلمې جنسیت ټاکي او هم د کلمې څه کوي ارزښت ټاکي. او هیڅ کلمه په دنیا کې بې خپلواک توري نه جوړېږي. جنسیت ولې مهم سو؟ ځکه چې پر جملې تاثیر کوي. دلته یو د دغه څخه وروسته موږ راځو کانسوننټونو ته. په پښتو ژبه کې هره کلمه چې په آخر کې کانسوننټ راغلی هغه ټولې کلمې چې دي مذکر دي. مثلا میز، چوکۍ، چوکۍ خو لا په مؤنث کې راځي.
میز، کتاب، ساعت، قلم، دا ټول مذکر دي. مګر لکه دلته چې موږ ذاتا مذکرې کلمې درلوده، موږ ذاتا مؤنث کلمې هم لرو. خور، مژور، اندرور، ورندار. دا ذاتا چې دي دا بیا ذاتا مؤنث دي. هغه ذاتا مذکر و، دا ذاتا مؤنث دي. صحیح سو؟ نو کانسوننټونه چې د هرې کلمې په اخر کې هغه ټول کلمې چې دي مذکر دي بغیر د چې څخه. دا استثناء نه ده. دا چې دي دا ذاتا دا کلمې دا خلکو ته چې دا کلمې استفاده کېږي هغه ذاتا مؤنث دي. خپلواک تورې سول، ناخپلواک یا بېواک تورې سول، او سیمې واول یعنې ما واول. په دې اړه په پښتو کې ډېر جنجال دی. ځینې خلک وایي شته، ځینې وایي نشته. خو دا لکه د انسانانو نرښځي کې چې نه ښځې نه نري. مګر کله چې وخت راسي دغه خپل تغییر دغه کوي ښیي. سیمې واول که چیرې د څپې یا هجا مرکز وګرځېږي هغه چې څنګه جوړېږي هغه واول کېږي. که نه وګرځېږي نو دی کانسوننټ دی چې په پښتو ژبه کې دوه دانې دي، واو او یا. دا چې اوس یې زه تاسو ته تشریح کوم ستاسې سر نه په خلاصېږي سرګردانه کوي مو، نو یوازې دونه پوه شئ چې په پښتو ژبه کې هم دوه دانې سیمې واول شته چې واو او یا. دا هغه عمومي د دوی بحث. نو تاسو ته دلته معلومه شوله چې د پښتو الفبا ټول توري 440 وه. نن درته معلومه شول چې د پښتو الفبا توري واولونه یا خپلواک توري 7 دي، او دغه 7 اوازونه ما تاسو ته د خپل جنسیت سره ټوله تشریح کړله، او تاسو په دې پوه شولاست چې جنسیت د اوازونو څنګه ټاکل کېږي. تر بله درسه پورې چې بیا ستاسې مخ ته راځم، او زه هیله مند یم چې کوم دغه راڅخه پاته نه یي، په دې اړه به بیا نور بحثونه په نورو درسونو کې د خیر سره انشاءالله ولرو. سرلوړي، آباد او سوکاله اوسئ.